د وخت پارلیمان د نن موجود یو د پارلیمان ډیره مهمه غونډه چې د وزیر اعظم د پر ضد د بې باورۍ تحریک په حق لوا او اپوزیشن ډیر مطمئن و چې دوی سره مطلوبه نمبرز پوره دي او دی په اسانه باندې وزیر اعظم د خپل سوکینه د عدم اعتماد تحریک لري کړی سو شیبه وړاندې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر د پریکړه چې کوم ده د رد کړی ده یعنی ریجیکټ کړی دا ویل دي چې د دستور آرټیکل 15 هر یو پاکستانی ته باندې دا لازم ګرځوي چې هغه خپل وطن سره مکمل وفاداری کوي. خبريال رشید صاحب مو سره ولاړ دي دوی نه هم مخکې تاسو نه کوو چې نن څه وشو ولې چې دا یو غیر یعنی انسپیکټډ هونده کې موو صافي صاحب ډیره مننه تاسو موجود په پارلیمان کې زموږ اوریدونکو د کتون ته وې چې آیا وزیر اعظم هم دغه سرپرایز او کم چاهي ورکول غوښتل. جی ډیره مننه کو تاسو ته یاد دي اورنګزیب صاحب مونږه 13 اجلاس اخر اختتام کې هم دا خبره کړې و چې سو پورې د وزیر اعظم پلاس کې د قلمدان وی د وزیر اعظم هغه پورې او چې سو پورې ډیپټي سپیکر او سپیکر د پی ټی آی وی نو انهونی کې دي شي او نن همغه وشو واقع چې دا یو سرپرایز او اگر چې دا بیګا د شپې د پی ټی آی چې کوم پارلماني اجلاس شو پاغي په دوران کې دا فیصله شوی و او پی ټی آی چې کوم راکین واغې کوم ډیر کم خلکو ته پته و چې کوم د وزیر اعظم صاحب چې سو کال هغه کچن کابینټ چې کنسیډر کیږي هغه تصرف دا خبره وزیر اعظم صاحب کار کړو او داغه د ټیم چې کوم دا وخت کوم ټیم لیډر د یو قسم فواد چودري صاحب داغه د ذهن اختراع او د سره بابر روان صاحب هم د دې په حق کې چې د آئین آرټیکل 15 چې کوم دی کوم چې د ریاست سره د وفاداری یو آرټیکل د داغه تحت دا جواز به مونږ اپناوو د فلور اف د هاوس او ډیپټي سپیکر سره دا خبره هغه ته کنوي شوی او نن هغه رولینګ ورکو نو دا یو شدید آئینی او پارلماني بحران دی اگر چې دغه د آئین آرټیکل 15 چې کوم تشریح دا غم د عدالت کار دی دغه تشریح نه ده شوی اول خدا خبره ده چې کوم امریکای سازش چې کوم پی ټی آی کوم داوا کوي پاغه په حق لبانه هم ډیر ډاوټس دي او څه خلک کوي چې دا سره سازش دی نو کو چېرې سازش ویم نو دا بلاول پی ټی آی په عدالت کې او بیا چې کوم متعلقه ادارې دي هغه ته به ثابتې نو هغه نه پس کو دا رولینګ راځي نو بیا هم د پارلماني روایت او د کم چې رولز اف بزنس دي په هغه کې دا دونه غټ قدم چتول چې نو هغه ممکن نه دی ټیم کې ساده غونټه کار حکومت ته کولو چې یو سل 2 پته اراکین اگی کو فلور اف د هاوس باندې راوستو نو بیا کو آرټیکل 5 چې کوم یا 6 چې کوم بلکې حتی چې 6 هم دوی امپلیمنٹ کول کوم چې د آئین سره د غدارۍ د ټولو نه خطرناک شق دی د پاکستان په قانون کې نو بیا د شهباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب او زرداری صاحب او دغه شان چې کوم منحرفین دي دغه خلاف خود آرټیکل 5 او 6 تحت کاروایی کې دي شو خدا وخت دا واقعي چې پارلماني نظام په پاکستان کې بلډوز شوی دی د جمهوریت لپاره یو بدترین ورځ ده او دا چې کوم دا یو غټ بحران د عمران خان سے د حکومت چې کوم تاغینه چې کوم خلک تنګ په بعضی حلقې داغینه یو بل غټ بحران طرف ته مونږ تلی او زیبي صاحب تاسو کتون کو او زمونږ چې مونږ سره کوم شریک دا وخت کوم کتون کې دی داغي د اطلاع لپاره دا چې دا وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هغه یو تقریر کوي قوم ته خطاب کوي او هغه د کوم رولینګ چې ډیپټي سپیکر قاسم سوري صاحب ورکړی دی داغي دفاع کوي دلته به دا هم زموږ کتون کو تاسو دا وایي چې کوم خطاب تاسو ذکر وکړو وزیر اعظم چې اوس یو قوم ته یو ځل بیا خطاب کوي سم ممکنات کې دي چې ځکه چې وړاندې عدالتونو هم د پاکستان ستر عدالت دا خبره کړې و چې کله پریزیډنشل ریفرنس جمع شو د بي سي دي کې د ټولو نه غټ امکان چې ما تکم دا وختکاری او غالبا چې کې دي شي دا وخت عمران خان صاحب داغي اعلان وکړي کې اسمبلی با ډیزالو کوي ځکه چې هغه اکثریت او دا بالکل د اسلام اسمبلی د تحلیل چې کوم خبره کیږي او کې دي شي دا ټیم چې دا مونږ کوم خبره کو صدر دا زمونږ خپل زما د معلومات او د اطلاعات چې بیګا دا فیصله شوی چې لاول مونږ دا رولینګ ورکو د آرټیکل 5 تحت او داغه نه پس په سمدستي وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هغه قوم ته خطاب کوي او صدر ته بدای ایڈوایس کوي چې اسمبلی تحلیل کی زما په خیال دا وخت په د ایڈوایس شوی زموږ دا وخت په پارلیمنت کې موجود دی او زموږ سره نږدې چې د پرایم منسٹر هاوس ته داغه نه بدغه ایڈوایزري الریډي هغه سمري چې وا هغه بیګا د شپې صدر ته رسیدلې ده نو زما دا ګمان دی او چې دا وخت په اسمبلی تحلیل شوی کو نینو لک سات کې بدای اسمبلی تحلیل کیږي اخر پښتنه زما دا ولې چې تاسو څنګه خبرو کا وزیر اعظم خطاب هیڅ پته نه لګی چې کم وخت شروع شي هغه هم یو ډیر مهم اعلان وی زما په خیال شروع شي اخر دا چې اپوزیشن نن هغه شان احتجاج
احتجاج ونکو نن خو حکومت ډیر نو احتجاج سرپرایز هم دا د اپوزیشن خو دغه خیال او چې کیدی شي دی سملې د اجلاس بلډوز کی یا سملې اجلاس وزنډي یا چې کم دی وال تکول شي څنګه چې دا خبره کېده داغه د پاره منتظم شوی خو بیګاغي په دې خبره پوه شو چې اټارنی جنرال مرتضی خبره کار کړي و چې دا به تاسو بالکل ډیر په اخلاقی تور باندې ډیر لاندې راشي او آئینی او قانوني مسلې برته نورم جوړ شي نو وزیر اعظم صاحب سره زما په خیال دا سمری چې کوم دا نو دا کیدی شي چې دوی په بیک ډیټس کې دا کړی وي دا اجلاس دا ز یو خپل زما یو اندازه ده خو عمران خان صاحب دا سمری او د اسمبلی د تحلیل احکامات یا کوم چې یو قانوني طریقه ده چې صدر ته ایڈوایس کوي هغه به اوس دا وخت ایڈوایس کړي بیا دا دویمه خبره ده چې آیا وزیر اعظم صاحب خلاف چې تحریک عدم اعتماد ټیبل شوی آیا وزیر اعظم صاحب د دې مجاز دی او کنه دی کې اوس د عدالت د هغه ډیر بنیادی کردار جوړ شوی دی د عدالت او کوم چې د پاکستان نور اسټابلیشمنت چې په بحراني کیفیت کې داغي آئینی کوم ذمہداریاں جوړیږي نو کې دی شي هغه اوس په عدالت کې دی شي په دې کې په ایکشن کې راځي کو وزیر اعظم صاحب دغه ایڈوایس صدر ته کړي او کو صدر پاغي باندې دستخط کوي او اسمبلی تحلیل کیږي نو دا ټوله جګړه اوس د دې پارلیمنت د لاس نه د اختیار نه د اپوزیشن د لاس نه موته د عمران خان صاحب د لاس نه موته دا به اوس عدالت ته تزي او کوم چې نور ادارې دي کوم اسټابلیشمنت ته د هغي اوس په لاس کې دی او بال چې دی داغي په کوټ کې دی چې اوس د دې سیاسي خلکو سره او جمهوریت خلکو سره په راتلونکي وخت کې سکیږي خو زما اخیری خبره دا ده چې خو سره بنه کیږي ډیر مننه رشید صاحب تاسو څنګه چې تاسو د رشید صاحب خبره واورېدې سو شیبو کې به کېدی شي وزیر اعظم هم د اعلان وکړي د اسمبلو په حق لا ضروري نه ده چې همداس اعلان وکړي چې اسمبلی ماته کړي خو هیڅ پته نه لګي چې مونږ ته رشید صاحب ویل چې اعلان وشو د اسمبلی ماتولو اعلان وزیر اعظم عمران خان لخوا شو اوس مهم پرمختګونه په اسلام آباد کې شروع کیږي هنه به مونږ تاسو ور په ور با خبره ساتو وقار احمد سره اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد